السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. خاص کر زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان راشد خان په شمول باندې د انګلند بین سټوک او د استرالیا ډیوډ وارنر او د ساوث افریقا کاګیسو راباډه باندې ډېر سخت جنجال روان ده په دغه آی پی ایل کې. چې دغه څه کیسه ده په دغه به زه تاسو پوه کړم او دغه نه علاوه به زه تاسو ته دغه 19 کلن ایشیا کپ په هکله باندې یو خبر درکړم چې ډېر زیات ملګري دغه پوښتنه کوي چې 19 کلن ایشیا کپ هم شروع کیدونکی ده چې د افغانستان لوبه هم پاکستان سره ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه به لایف نشر کیږي او که نه به نشر کیږي. او بل به زه تاسو ته د اصغر افغان په هکله باندې یو خبر درکړم او سبا ته په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوه ډېرې زبردست لوبې هم ترسره کیدونکې دي. هغه به هم زه تاسو ته وایم. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم اول زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې یو خبر درکوم چې تاسو وګورئ. سریلانکا پریمیر لیګ کې دغه پوینټ ټیبل ده چې دغه اولني درې ټیمونو مخکې راونډ ته کوالیفای کړې ده. زه به تاسو ته وایم چې د اولنی ټیم د ګوربز دوی ټیم د شپږ لوبو کې 15 ګټلې دوی کوالیفای کړی. دویم ټیم چې کوم د نور احمد ټیم د ګیل ګلیډیټر ولوبه کې 3 ګټلې 3 بایلري یو بیا برابره سوي د 2 پوینټونه لري. د دریم نمبر باندې ټیم چې کوم دغه د نجیب زدران دوی ټیم د دویم کوالیفای کړی ده، یعنی ولوبه کې دویم 3 ګټلې 3 بایللې دي او یو مساوي سوي د 7 پوینټونه دویم لري. اخرنی دوه ټیمونه تاسو وګورئ. دغه څلورم نمبر باندې ټیم د نوین الحق دوی ټیم د دوی شپږ لوبې کړې 3 ګټلې 3 بایللې 6 پوینټونه لري. نو دا خو داسې امکان لري چې همدغه اولني څلور ټیمونه به مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي. نو دغلته اولني او دویمینې لپاره به ډېر زیات ګټه وکړي ځکه د دغه ټیمونو لپاره یو بل چانس هم بیا جوړیږي. او لاندینی ټیم تاسو وګورئ کینډي، هغوی بیا شپږ لوبې کړي، صرف یوه ګټلې 15 بایللې دي. نو دغه ټیم خو به اوټ سي ځکه دغه ټول ټیمونه اته لوبې ترسره کوي. اته لوبو کې تاسو وګورئ اول نه دغه 3 ټیمونه کوالیفای کړی ده. نو څلورم نمبر ټیم خو امکان لري چې د نوین الحق دوی ټیم به کوالیفای وکړي. سبا ته اصل کې 2 لوبې ترسره کیدونکې دي. سبا ته دغه غرمې ټیم کې چې کومه لوبه ترسره کیږي دغه د رحمان الله ګوربز دوی ټیم که خیري لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه نه وروسته بیا ماښام ټایم کې 6:30 بجې چې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده دغه بیا د نجیب زدران دوی ټیم چې کوم ده ډمبوله جاینټس هغوی کینډي والیرز سره لوبیږي. دغه لوبه بیا ماښام ټایم کې 2 بجې د افغانستان په وخت باندې ده او غرمې ټایم کې 2 بجې د افغانستان په وخت باندې دغه لوبه شروع کیدونکې ده. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې سبا ته د ویسټ انډیز او د پاکستان درېیمه شروریزه لوبه هم ترسره کیدونکې ده. هغه لوبه بیا 5:30 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي. په ټي وي سپورټ کې هغه لوبه تاسو لایف هم کتلی سئ، خو دغه نه مخکې پاکستان ورنه 2 لوبې شروریزې ګټلې دي. نو دغه لوبه دومره مهم هم نه ده. امکان لري چې دغه لوبه هم پاکستان ورنه ډېر په اسانۍ سره وګټي ځکه د ویسټ انډیز ټیم تاسو وګورئ ټولې ځوان لوبغاړي راوستلي دي او دومره خاص پرفارمنس نه لري. او بل به زه تاسو ته دغه 19 کلن ایشیا کپ په هکله باندې یو خبر درکړم چې 19 کلن ایشیا کپ تاسو وګورئ. افغانستان په 19 کلن ایشیا کپ کې پاکستان سره په 23م تاریخ باندې که خیري لوبه ترسره کیږي. هغه د افغانستان کرکټ بورډ یو کیمپ هم نن په ننګرهار کې لګولی او هغه هم پای ته رسېدلی ده. دوی بیا وایي چې همدغه 3 ورځې وروسته به که خیري د افغانستان 19 کلن ټیم دوبۍ په طرف باندې روان سي او دغلته به افغانستان اولنۍ لوبه 23 ډسمبر باندې له پاکستان سره ترسره کوي. او دغه لوبه به د افغانستان په وخت باندې خواوشا 10 یا 10:30 بجې سهار ټایم کې که خیري شروع کیدونکې ده. دغه ټایمونه تاسو وګورئ دلته دوی اعلان کړي دي. دغه خو 9:30 بجې چې کوم ټایمونه دي دغه د دوبۍ وختونه دي. ګوره کیدای سي دغه ټایمونه لږ غوندې بدل هم سي، خو خیر دغې تر اوسه پورې وخت ورځې پاتې دي. خو زیاتره ملګري بیا دغه پوښتنه کوي چې دغه لوبې به لایف نشر کیږي او که نه به نشر کیږي. زه به تاسو ته وایم چې پاکستان نه یو خبر راغلی ده چې د پاکستان 19 کلن او همدغسې د هندوستان 19 کلن چې کومه 25 ډسمبر باندې لوبه ترسره کیدونکې ده دوی وایي دغه لوبه به په پی ټي وي سپورټ باندې لایف نشر کیږي. خو دغلته که موږ راسو ګوره افغانستان بیا پاکستان سره په 23م تاریخ باندې لوبه ترسره کیږي. هغه لوبه که لایف نشر کیږي بیا دغه لوبه هم خامخا لایف نشر کیږي. دغه یو لیست ما ترلاسه کړی ده و امکان لري چې دغه چینلونه تاسو وګورئ چې دغه به 19 کلن ایشیا کپ لایف نشر کړي. تاسو وګورئ دلته هندوستان کې وایي دغه په سټار سپورټ چینل او ډي ډي سپورټ چینل دغه باندې به لایف نشر کیږي. پاکستان کې په پی ټي وي سپورټ باندې لایف نشر کیږي. بنگلاديش کې په غازی سپورټ باندې لایف نشر کیږي. افغانستان کې په آریانا ټي وي باندې لایف نشر کیږي. او دغه نور ملکونه هم تاسو کتلی سئ، خو اصل کې خبره دغه ده وایي دغه رایټس پی ټي وي سپورټ اخیستلی دي. نو د پی ټي وي سپورټ په خوښه باندې به دغه لوبې لایف نشر کیږي. اوس دا د دوی په خوښه ده چې څومره لوبې لایف نشر کیږي
کی، د افغانستان لوبه لایو نشر کی، د هندوستان لوبه لایو نشر کی. خیر یو څو ورځې وروسته به دغه که خیر واضحه سي نو دا یو ډېر ښه خبر ده چې لوبې مسقط لایو نشر کیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رشید خان په شمول باندې دغه یو څو انټرنیشنل لوبغاړي یو ریپورټ هندوستان ته راغلی ده چې دغه لوبغاړو باندې ډېر سخت جنجال روان ده. په دغه لوبغاړو کې خو یو رشید خان ده، یو فاف ډوپلیسي ده، بن سټوک ده، ډیوډ وارنر ده او کګي سوراباده ده. دغه 15 لوبغاړي تاسو وګورئ. دوی وایي چې احمد آباد ټیم او لکنو ټیم دغه ته وخت ورکړی ده چې یو 13 ډسمبر پورې تاسو خپل انټرنیشنل لوبغاړي راواخلئ. هغه 3 لوبغاړي چې کوم دی دغه کې کیدای شي د هندوستان یو لوبغاړي راواخلي یا 2 د هندوستان راواخلي، یو به ورکې انټرنیشنلي. دوی به هغه لوبغاړي یعنې بولي نه مخکې به دغوی سره خبره کوي او خپل ټیمونو کې به یې اخلي. په دغه کې د رشید خان نوم هم راغلی ده چې رکنو او احمد آباد دغه دواړه ټیمونه رشید خان غواړي چې خپل ټیم کې راواخلي. اوس ګورو یو 13 ډسمبر پورې به که خیر هر شی واضحه سي. دغه 2 هفتو کې به هر شی واضحه سي چې لکنو ټیم یا احمد آباد ټیم چې کوم لوبغاړي بولي نه مخکې دوی خپل ټیمونو کې راخلي. دغه به که خیر 2 هفتو کې واضحه سي. او زه به تاسو ته وایم چې د آی پی ایل اکشن وایي کیدای سي جنوري په 2 یا 3 هفته کې ترسره سي. او بل به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان دغه محمد نبیم ډرافت کې ده، مجیب زدران هم ده، نور احمد هم ده، رحمان الله ګربز هم ده، نجیب زدران هم ده. او دغه نه علاوه وایي اصغر افغان هم غواړي چې په آی پی ایل کې لوبه ترسره کی. خیر اصغر افغان که موږ وګورو هل کار ته د په پاکستان سوپر لیګ کې مخفل نوم ورکړی، په آی پی ایل کې مخفل نوم ورکړی. خو د اصغر افغان لپاره ډیره مشکله ده که کوم ټیم له خوا نه واخیستل سي. خو په دغه ډرافت کې د اصغر افغان په شمول باندې 15 نه زیات افغان لوبغاړي ډرافت کې شامل شوي دي. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.